یو ځنګل کې ډېر غټ او طاقتور شیر اوسېدو. دا شیر یو ورځ ودو او هلته نه یو منګک په لاره تېرېدو. دې منګک چې څنګه شیر ته وکتل چې دی خو نن اوده دی، نو د ویښتو سره لوبې شروع کړې. د منګک شیر ویښته ډېر زیات وه، خو ده ورسره ځکه لوبې کولې. خو اچانک د شیر سترګې کلاو شوې او منګک یې کلک رونیسلو. تا خو زما خوب خراب کو، تا زه اوس بالکل نه پرېږدم، تا له به زه اوس د دې سزا درکوم. منګک ډېر زیات ویرېدو. نه شیر، ته خو ډېر غټ یې او زه خو ډېر زیات وړوکی یم. زما په وړه باندې خو ستا خېټه نه مړېږي. ما اوس معاف کړه، زه به ستا راتلونکي وخت کې په کار راځم. زه خو د ځنګل بادشاه یم او ته خو ډېر وړوکی غونده ځناور یې، ته به زما څنګه په کار راشې؟ خو زه خیر، زه تا اوس دې پورې ته پرېږدم، خو آینده بیا داسې غلطي ونه کړې. شیر چې څنګه منګک پرېږدي، نو هغه هلته نه روان شي. یو ورځ ځنګل ته 2 شکاریان رالو. هلته یې جال واچولو او شیر یې پکې ګیر کو. شیر ډېر کوشش وکړو چې زه د جال نه بهر راوځم، خو هغه خپل کوشش کې ناکامه شو او اخر دی ډېر زیات ستړی شو. لرې نه منګک نه ټوله تماشه کوله. شکاریان چې څنګه هلته نه بل شکار پسې روان شو، نو منګک زر رالو او په خپلو تیرو غاښونو باندې هغه ټول جال روان کو. شیر په لږ ساعت کې آزاد شو. شکریه منګک، تا خو زما ډېر زیات مدد وکړو، تا زه دې جال نه آزاد کړم. زه به ستا دا احسان نه هېروم. هغه ورځ تا زه معاف کړم او زه دې آزاد کړم، نو نن ما ستا مدد وکړو ما ته آزاد کړي، نو لهذا د شکریا ضرورت نشته. دې نه پس دوی دواړه ډېر پاخه ملګري او دوی چې به چېرته هم تلو نو یو ځای به ګرځېدو. نو ښکلي ماشومانو وړوکي نه وړوکي څیز ته په دروند نظر باندې ګورئ.